صالح ته د پاکستان د پخواني دفاع وزیر کنایه تاسو د ازادۍ جنګیالیو له افغانستانه وشړلئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. په پاکستان کې د اساسي قانون د بحران په اړه د امرالله صالح څرګندونې یو ځل بیا د پاکستاني چارواکو غبرګون راپارولې. د پاکستان پخواني دفاع وزیر خواجه آصف د افغانستان د پخواني مرستیال ولسمشر امرالله صالح په ځواب کې لیکلي دي چې صالح د ازادۍ غوښتونکو د یوې ډلې له لاسه افغانستان کې ځای نه لري. ښاغلي صالح د یکشنبې په ورځ د زمري 29 د پاکستان د پارلمان لخوا د تصویب شویو دوو لایحو له لاسلیک کولو څخه د پاکستان د ولسمشر د انکار په اړه تبصره کړې ده. ویلي دي چې د پاکستان د اساسي قانون اړوند په لوړه کچه یو بحران رامنځته شوی. هغه زیاته کړې چې پاکستان د نیجر هیواد په څیر له داخلي ګډوډۍ او تجزیې پر خوا روان دی. د پاکستان ولسمشر عارف علوي د یکشنبې په ورځ پر ایکس ټویټر اعلان وکړ چې هغه دوه لایحې د رسمي رازونو د قانون تعدیل او د پوځ د قانون تعدیل نه دی لاسلیک کړی او بیرته یې پارلمان ته استولی دی. ښاغلي علوي د دې لایحې د ردولو لامل نه دی روښانه کړی، خو منتقدان یې د پاکستان د پوځ چې د دغه هیواد تر ټولو ځواکمنه اداره ده په ګټه بولي. د شهباز شریف د حکومت د دفاع پخواني وزیر خواجه آصف په پاکستان کې د اساسي قانون کړکېچ او د ګډوډۍ فعل رد کړی دی. هغه د دوشنبې په ورځ پر ایکس ټویټر د امرالله صالح وینا ته په اشارې سره په تند لهجه لیکلي دي: دا عزتمن سړی په خپل هیواد کې ځای نه لري، مګر دا جرأت لري چې پاکستان د شوروي اتحاد یا یوګوسلاویا سره پرتله کړي. آصف زیاته کړه صالح او نور لوړپوړي شخصیتونه د خپلواکۍ د جنګیالیو یوې ډلې له خوا له خپل هیواد څخه شړل شوي دي. دغو جنګیالیو چې د نه ویرې له روحیې پرته یې بل څه نه درلودل، د ناټو د وسلوالو پر وړاندې وجنګېدل. خو څه هم د پاکستان پخواني دفاع وزیر په وار وار پر افغان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ له امله نیوکې کړې دي، خو تل یې هغوی د ازادۍ جنګیالي بللي دي. آصف او نور لوړپوړي پاکستاني چارواکي تحریک طالبان پاکستان یو تروریستي ډله ګڼي، خو د افغان طالبانو په اړه دوی بل نظر لري. په ورته وخت کې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې پاکستاني چارواکي په رسمي توګه دغه دوه ډلې د یوې سکې دوه اړخونه ګڼي.